راشه په پمباک باندې وغږیږو. پمباک د پروژې د مدیریت یو سټانډرډ دی چې د پروجیکټ منیجمنت انسټیټیوټ یا پی ام آی لخوا هر کال نشي. اوس یو وام ایډیشن یا وام چاپ یې وروتلی دی. هر ایډیشن چې منځته راځي په هغو کې نوي معلومات، نوي پروسې، نوې طریقې د پروژې د مدیریت لپاره هلته وړاندې کیږي. دغه وام سټانډرډ چې دی دا تنها په انفرادي شکل باندې کار نشي کړلی، باید د شپږم سټانډرډ یا د شپږم ایډیشن سره یو ځای عملي شي ترڅو سړی د پروژې په مدیریت کې بریالی شي. که چیرې تاسو د سټانډرډو ته لاس ولرئ یا د پی ام آی څخه وکړلی شئ دی واخلئ او یا یې هم ډاونلوډ کړئ، نو تاسو کړلی شئ د پروژې د مدیریت دا سټانډرډ وګورئ او د پروژې د یو مدیر په حیث باندې باید د تاسو سره د هر وخت د یو راهنما په شکل باندې موجود وي چې تاسو وکړلی شئ خپله پروژه ښه ډیزاین کړئ، ښه تطبیق کړئ، ښه کنټرول کړئ او په آخر کې ښه کلوز کړلی شئ.